د کوچني اختر په مناسبت د سپورتي لوبو په لړ کې د خوست او پکتیا د لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې یا سانګې وهلو د څلورو لوبډلو ترمنځ سیالۍ وشوې چې د خوستي ورزشکارانو په بریا پای ته ورسېدې. د سانګې وهلو ورزشکاران وایي دا لوبې د افغانستان د خلکو دودیزې او لرغونې لوبې دي چې باید پرمختګ لپاره یې پوره کار وشي او ورزشکارانو ته په نړیوالو لوبو کې د ګډون زمینې برابرې شي. دغه لوبې ته دا تقریبا څه نه څه دا لوبه خو تاریخي د افغانستان اساسي او تاریخي لوبه ده، خو کتنه دومره نه ده ورته سوې ځکه موږ چې اوس دلته راغلي یو خوست ولایت ته شخصي مصارف باندې ټورنمنټ نیول سوی ده، موږ په شخصي مصارف باندې دلته راغلي یو. خو بیا چې کومه لوبه ده دا باید دې ته د افغانستان کوم تجاران او د افغانستان چې کوم سیاسین خلک یا باید دغه لوبې ته وګوري ځکه زموږ په ګاونډي هېوادو کې دا لوبې لکه په پاکستان او سعودي او کیټ او دوبۍ امارات او ایران په دې کې لوبې کېږي. سره له دې چې آس غلونه، نیزه وهنه او وزلوبه د افغانستان له لرغونو لوبو څخه دي، خو د تیرو ناخوالو له امله یو څه کمې شوي چې اوس ورسره یو ځل بیا د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. اوس مو دغه دوه ورځې دي، یو ورځ ده دغه لوبه کې موږ برخه واخیستې وو. بس دغه ټیم دا کامه که دې ته شپږمه اومه لوبه ده چې موږ یې کې کامیابي لوبه رسمي لوبه ده چې موږ کې پیسې مصارف ډېر وکړو. چارواکي د نورو اقتصادي ستونزو په خوا کې د سپورت ډګر هم له دې کبله اغېزمن بولي، خو وایي که چیرې شتمن او پانګوال د خپلو ورزشکارانو مالي ملاتړ وکړي نو د ورزش په ډګر کې به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. یو څه د بودیجې کمښت دی، خو بیا هم الحمدلله په نورو ولایتونو نه زیات لوبې په خوست کې دي. نیمې لوبې د افغانستان د تربیت بدني به انشاءالله ډېرې په خوست کې موږ لرو چې دا څو ورځې سر په سر به تاسو راپورونه ګورئ چې دا لوبې روانې په خوست کې ورزشي لوبې. الحمدلله خوست یو ورزشکاره ولایت دی. ټاکل شوی په خوست کې د نیزه وهنې راتلونکو لوبو لپاره د افغانستان د 7 ولایتونو له ورزشکارانو سربیره چې دا لوبې پکې نسبتا ډېرې دود دي، د پاکستان څخه هم د نیزه وهنې ځینې لوبډلې راوبلل شي.